سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې تر یوې امنیتي ناستې وروسته په یو وسلوال برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر په همدې اړه په یو پیغام کې ویلي چې د کندهار د وضعیت کنټرول لپاره ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس له یو شمېر کمانډو ځواکونو سره یو ځای تېره شپه کندهار ته لیږلي دي. له دې سره سم د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال وایي چې په دې پیښه کې د 404 میوند زون قمندان هم ټپي شوی دی. له دې سره سم د کندهار والي چې تېرې ورځې په برید کې ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله نن سهار په روغتون کې ساه ورکړې ده. خبري سرچینې زیاتوي د نورو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. له دې سره سم د څارګر ملي ادارې لوی مشر معصوم ستانکزی تېره شپه کندهار ته رسېدلی او هلته یې ټولې چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې ویل کېږي د جنرال عبدالرزاق ورور د کندهاریانو له لوري د همګړۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي ترورېدل نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. د قدس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر چې د جنرال رزاق له وژل کېدو څو شېبې مخکې ورسره ګډه ناسته درلوده په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان یو هیوادپال کس له لاسه ورکړ او له امله یې افغانانو ته تسلیت ویلی دی. له دې سره سم د هند لومړي وزیر هم په خپله ټویټر پاڼه کې دغه برید غندله یوځای کړې ده چې پر دې خفه ده چې افغانستان خپل یو مهم پوځي قمندان له لاسه ورکړی دی. د تخار د بهارک ولسوالۍ امنیه قمندان د خپلې سرتیرې لوري په ډزو سره ټپي کړی شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار په یاده ولسوالۍ کې تر یو لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا بریدګر پولیس د نورو پولیسو له لوري نیول شوی او د ټپي شوي قمندان روغتیایي وضعیت ښه دی. په ورته وخت کې له نن سهار وختي راهیسې د کندز ښار په لرو پرتو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندز امنیه قمندان وایي د همګړۍ د کندز ښار په زرخري، چرخاب او باغمیري سیمو کې جګړه روانه ده، خو تر اوسه یې له امله د اوښتې مرجوب لپاره کره معلومات په لاس کې نشته. له دې سره سم د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغو نښتو له امله د کندز تخار لاره هم د ټرافیک پر مخ تړل شوې، خو امنیه قمندان بیا دغه خبره ردوي. او د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 18 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د قرهباغ ولسوال محمد عظیم وایي دغه پیښه تېر ماښام په باریکاب سیمه کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي د دغې پیښې قربانیان د یوې شیرینخورۍ میلمانه وو چې کاپیسا ته د بیرته تګ پر مهال له یادې پیښې سره مخ شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.